انسان چې کله ګناه کوي الله ډیل ورکوي حتی چې اخره کې راونیسي. صحابه کرام مبارک یو واقعات راځي خو ډېرو خيار خلکو صحابه د نبی علیه السلام شاګردان غالبا د علي رضی الله عنه مبارک راځي. یو کس غلا وکړو چې را پیش شول ویل شریعت قانون دا لاس بتی پرې کی دوی ویل یاره دا زما اول ځلو او خیر دی ما مې غویل نه دا الله قانون دا نه دی الله اول ځل څوک نه شرموي دا الله قانون بل شان الله اول ځل څوک نه شرموي. رب العالمین دومره مهربان الله دی چې سړی پردا چي بس اخر کې گیر شي. زما محترم ورونو رب العالمین ډیر مهربان الله دی زمونږ ډیر رحم والا الله دی. سره دی مونږ او تاسو کې څومره ګناهونه دي به په مونږ پردې راچولي والله کدا پردا الله اوچته کړه که ما او تا یو بل سره سترګې ونه نشو لګولی. رب العالمین را باندې رحم کړی دی مقیره کړی ده. کم از کم د ورځې مونږ له پکار ده سلزل استغفار کوو چې استغفر الله واتوب الیه. الله نه بخنه وغواړو موږ ډېر کمزوري زما محترم ورو د الله په احکامو کې کوتاهي موږ نه کېږي د نبي علیه السلام په سنتو کې رانه کوتاهي نه کېږي او غفلتونه په کار دار چې موږ خپل رب ته توبې وباسو چې الله موږ معاف کړي الله موږ باندې خپل رحم وکړي.